په پی ایچ پی کې زمونږ چې بل کومه موضوع ده هغه مونږ سره د سرچینګ لپاره میتھډز دي چې مونږ څنګه کولای شو اره کې دنه سرچینګ وکړو. مثال د خبرې ما سره واره ده او زه پاګه ګورم چې آیا په دې کې زما د خوخي کوم ویلیو چې کتل غواړم هغه شته ده او کنه. نو دلته به مونږ دوه میتھډز وایو چې مونږ سره ان اره ده او بل چې دا مونږ سره اره سرچ ده. نو مخکې راځو چې کله هم ما سره اره وي داغه سرچینګ کوم نو زه به چیک کوم. مثال زما احمد پکار دی نو زه به اخلم ان اره او په دې ان اره کې چې د دوه پارامټرز ورکول شم چې مونږ سره کوم شی چې سرچ کول غواړم هغه دی او دویم چې په کوم اره کې سرچ کول غواړم هغه دی. او اره سرچ کې هم مونږ چیک کولای شو سرچینګ کولای شو. دغه به مونږ خپل اره ورکو ویلیو به ورکو بیا به اره ورکو. نو دا به هغه ویلیو په اره کې ګوري چې هغه شته او کنه. خو د دوه دواړو ریزلټ کې بیا فرق دی چې دا ان اره یو ډول ریزلټ راکړي او اره سرچ دا موږ سره بل ډول ریزلټ راکړي. ان اره چې دا موږ ته ریزلټ به یا 0 راکړي او یا به 1 راکړي. ګوره خبره وره ان اره چې ده کچیرته ویلیو پیدا شونه هغه به موږ ته 1 راکړي او کچیرته ویلیو پیدا نشونه هغه موږ ته 0 نه هدف ده چې هیڅ هم نه راکړي. ښه په پی ایچ پی کې ما تاسو مخ کې ویلې کچیرته خبره ټرو شونه 1 ده که خبره فالس شونه هیڅ هم نه ده. نو ان اره کچیرته تاسو کوم ویلیو سرچ کوئ که پیدا شونه تاسو به 1 درکې او که پیدا نشونه تاسو هیڅ هم نه درکوي. او اره سرچ کې دا تاسو چې کوم ویلیو تاسو سرچ کوئ هغه پیدا کو یا به د هغه انډیکس نمبر درکوي او کچیرته هغه اسوسییټډ وریونه د هغه وته تکي درکوي. نو دا یو فرق دی او اوس یې عملاً ګورو. نو دلته مخکې مونږ تیار اره کریټ کړی دی همدغه اره کاپی کومه لاندې راځم تر څو صفحه کلیر وي مونږ سره دا پیسټ کوم. نو دا زمونږ اره ده او زه اوس په دې کې سرچینګ کوم. نو زه به لیکم چې ان او بیا به لیک انډرسکور راځم لیکم اره او په دې کې ما تاسو چې دوه ویلیوز به دوه ارګومنټس ورکوي. لومړی چې کوم ارګومنټ دی هغه چې هغه ویلیو چې تاسو سرچ کول غواړئ مثال د خبرې زرت سرچ کول غواړم. دویم به تاسو خپل اره ورکړئ چې په کوم اره کې سرچ کول غواړئ زه ورته چې په کلرز کې سرچ کول غواړم نو دا به سرچ کوي. دا چې ریډ پیدا کو نو موږ ته به 1 راکړي او ریډ پیدا نه کو موږ ته به سم نه راکړي. نو د بزرا شمه ورته ولیکم چې اکو او سیو وکړم را بجم صاحب ریلوډ وکم صفه. نو موږ ته جواب کې 1 راغی. 1 ولې راغی ځکه چې دلته موږ سره په اره کې ریټ شته نو ځکه موږ ته 1 راکو. کله دې ریټ سره 1 واچو مو سیو وکړم صفه ریلوډ کما نو موږ ته به وایي چې دلته سم نشته نو موږ ته هیڅ هم رانه کو. او دا چې د موږ اف کنډیشنز کې زیات استعمالو چې کله موږ چیکینګ کوو نو الته استعمالو. نو مثال د خبر داسې زوم کولای شم چې زه یو ویریبل کې سٹور کوم. مثال تراشم ورته ما چې ریزلټ یو ویریبل واخلم ریزلټ او دا پکې سٹور کړم او وروسته بیا راشم ورته چې اکو کچې ریزلټ اکو کا نو چې هر څه راشي هغه به ریزلټ راځي که صفر لور کوم نو ته په فلحال 1 راځي. او دا مطلب چې دا موږ چې کو د موږ فنکشنز کې زیات استعمالو. مثال دغه اف کنډیشنز کې ډیر استعمالو. مثال کوم اف کچې تا او د لیکم ریزلټ نو ریزلټ نور څه لیکل د ضرورت نشته ځکه ریزلټ کې به یا 0 راځي یا به 1 راځي. نو ماته څه 1 ټرو ده او 0 یا هیڅ دا هغه فالس ده. نو کوان شول د براشه وی کو بکی چې ویلیو فاوند ویلیو پیدا شو او کنه نو ایل صبر راشي او کو بکی چې نو سرچ ریکارډ او سیو وکړي. خبرې لوډ کړئ نو تاسو راځي چې ویلیو فاوند نو ویلیو چې موږ سره ویلیو موږ سره پیدا شو. ولې پیدا شو ځکه ډایرکټ چې دا په دې کلرز کې موجود دی. ډایرکټ په دې کلرز کې چې ته دراشم د ډایرکټ کې یو بل ویلیو چې مثال 1 او زراشم صفر لوډ کوم نو ته وایي چې نو سچ ویلیو ریکارډ دا ریکارډ نشته ځکه دا په دې اره کې موجود نه دی. او که تاسو ریزلټ نه اخلئ نو تاسو کولای شئ مکمل دغه اره هم په دې کې ولیکئ. دا څه هم کولای شئ چې مکمل دغه فنکشن په دې کې ولیکئ. نو دا هم تاسو هغه سیګنل درکوي. د صفر لوډ کوم نو ته وایي چې نو سچ ریکارډ او که چې دراشم د 1 ولیکم یوازې بس ریډ ولیکم صفر لوډ کوم ته وایي چې ویلیو فاوند. نو دا اکثره موږ په اف کنډیشن کې استعمالو. نو دا زمونږ کار چې دا زمونږ مثال دا زمونږ د اره ان اره مثالو. دلته یو بل مسله هم شته. ګوره اوس موږ د ریزلټ راځي چې ویلیو فاوند ولې ځکه ډایرکټ چې دی په دې کلرز کې موجود دی. خو که چې دراشم د ډایرکټ د ار غټ کړم او سیو کړم صفر لوډ کوم نو موږ ته به چی راځي نو سچ ریکارډ. ولې ځکه ما تاسو ته مخکې ویلی او چې پی ایچ پی موږ سره چې دی هغه موږ سره کیس سنسټیو پروګرامینګ لنګویج دی. کوم شی چې تا په وړو لیکلی هغه په وړو کې ګورئ کوم شی چې تا په غټو لیکلی هغه په غټو لیکئ په غټو کې بیا ګورئ اخوا دې خوا کېدی نشي. نو دلته موږ سره چې راغی دلته موږ سره راغی چې نو سچ ریکارډ. نو دلته
وړوکی لیکلی نو ته به وړوکی سرچ کړې که تا غټ لیکلی او ته به غټ سرچ کړې نو که چېرته دلته راشم دا غټ کوم اری کې دننه او سیف یې کړم سفاري لوډ کړم نو اوس موږ ته وایي چې ویلیو فاونډ ویلیو پیدا شو موږ سره نو ایگزیکټ سرچینګ به کوئ چې څنګه مو لیکلی دی هماغسې سرچینګ به کوئ نو دا موږ سره خبره څه شي ده دا موږ سره خبره د انرې ده او دې نه علاوه بله خبره چې دا هغه موږ سره دا ده که چېرته زه داسې وکړم مثال د خبرې د موږ سره 25 شته که نه زه دا سرچ کول غواړم نو دلته راځم ورته لیکم چې موږ ته سرچ کړه 25 سرچ کړه نو دا موږ ته انټیجر د موږ انټیجر ډایرکټ لیکو هلته راشم سفاري لوډ کړم نو موږ ته ریزلټ کې راځي 25 موږ سره شته ویلیو فاونډ ویلیو موږ سره پیدا شو ځکه 25 شته خو که چېرته زه همدغه 25 چې ما سرچ کوم زه په ډبل کوټس کې ولیکم او بیا راشم سرچ کړم نو موږ ته وایي چې ویلیو فاونډ بیا هم موږ ته وایي چې ویلیو پیدا شو که څه هم دلته فرق کوي ویلیو خو یو شی دی خو د دوه ډیټا ټایپ فرق کوي دا اوس سټرنګ دی موږ سره او دا انټیجر دی نو بای ډیفالت دی کیسه کې نه دی دا یوازې تاسو ته چې سرچ کوي ویلیو سرچ کوي خو که تاسو غواړئ چې سټرکټ سرچ کوئ مثال تاسو غواړئ چې په دې باندې و چې نه ته به یوازې ویلیو نه ګورئ د دې ډاټا ټایپ به هم ګورئ چې آیا دواړه سیم ټو سیم دي که نه نو هلته بیا تاسو کولی شئ په دې فنکشن کې یو بل ارګومنټ هم پاس کړئ چې هغه موږ سره سټرکټ موډ ده چې موږ ده سټرکټ موډ د سټرکټ موډ بای ډیفالت فالس وي بای ډیفالت دا فالس وي خو تاسو کولی شئ دلته ټرو لیکئ چې کله مو ټرو لیکه او هلته مو سفاري لوډ کړو نو ستاسو وایي چې نو سچ ریکارډ ځکه اوس دی یوازې ویلیو نه ګوري دا ګوري چې آیا د دې ډیټا ټایپ هم سیم ټو سیم دی که نه دا 25 خو 25 دی صحیح ده خو آیا دا سټرنګ دی دا سټرنګ دی که نه دی نو دا دواړه نه دي دا انټیجر دی دا سټرنګ دی نو تا ته وایي چې دا ریکارډ پیدا نه شو او که زه راشم ډایرکټ د سټرنګ انټیجر والم او سیف یې کړم سفاري لوډ کړم نو موږ ته څه وایي موږ ته وایي چې ویلیو فاونډ ویلیو موږ سره پیدا شو نو دا د دې موږ سره دریم پارامتر تاسو کولی ارګومنټ د تاسو کولی شئ دلته پاس کړئ نو دا موږ سره ټول د انرې خبره وه بل موږ سره ارې سرچ ده دلته زه راشم ورته لیکم چې موږ سره ارې چې کا سرچ کا او په دې کې ورته وایم چې څه سرچ کول غواړم ورته وایم چې ریډ ویلیو سرچ کول غواړم او په کوم ارې کې په کلرز کې سرچ کول غواړم زه دا سیف کړم او د دې مخه ته ایکو لیکم او سفاري لوډ کوم نو موږ ته څه وایي 1 ونې ولې راکو ځکه دا ریډ چې ما سرچ کړی دا موږ سره په کوم ځای کې دی دا په موږ سره په 1 انډکس کې دی ګوره ما تاسو ته وایي چې پی ایچ پي چې دی هغه کیس سنسټیو دی نو دا ګوره 1 ځکه وښودو چې په 0 کې موږ سره دا ریډ دی خو د دې ریډ آر غټ د دې سره نه میچ کېږي نو په 1 انډکس کې دا ریډ نو موږ ته 1 راکړو که زه راشم ګرین سرچ کوم دلته او سیف یې کړم سفاري لوډ کوم نو موږ ته وایي چې دا موږ سره په دویم انډکس موجود دی نو ګوره په 0 انډکس کې موږ سره دا ویلیو ده په 1 انډکس کې دا ویلیو ده او په 2 انډکس کې موږ سره ګرین ده نو موږ ته چې راکړو موږ ته 2 راکړو اوس که زه یو اسوسییټیو ویلیو په دې کې واخلم مثال د خبرې زه راځم اسوسییټیو ویلیو موږ ډایرکټ دلته هم اخیستلی شو مثال ته لیکم چې مثال زه لیکم چې نمبر او وایم چې دا موږ سره اسوسییټیو شو نو اوس دا 25 چې په دې نمبر کې موجود دی نو زه ورته وایم چې موږ ته 25 سرچ کړل دا او زه سیف کړم سفاري لوډ کوم نو موږ ته چې 25 په نمبر کې موجود دی 25 چیرته موجود ده په نمبر کې موجود دی نو اسوسییټیو ارې کې هم تاسو ته د هغه کی ما تاسو یا به تاسو ته کی ریټرن کوي او یا به د هغه انډکس نمبر ریټرن کوي چې تا په کوم انډکس موجود دی نو دا موږ سره د ارې سرچ خبره ده چې موږ کولای شو په پی ایچ پی کې چې کله سرچینګ کوو نو الته موږ کولای شو چې خپل ارې چیک کوو د ارې کې سرچینګ کوو نو موږ کولای شو د دې فنکشن څخه یا د دې میتھډ څخه استفاده وکړو